یو کتاب چې په څه ډول سره دا ماشین باید استعمال سي چې کم شی موږ د ځان لپاره رانیسو موږ یو وی سی آر رانیسو او که موږ کمپیوټر رانیسو د هغه سره راځي د لارښوونې یو کتاب چې په څه ډول سره هغه ماشین باید وکاروو د مثال په ډول که تاسو وی سی آر رانیسئ نو په هغه کتاب کې لیکلي چې د ویډیو کیسټ د لیدلو دپاره کیسټ ور واچوئ او د پلی سویچ وروئ د بندولو دپاره د سټاپ سویچ وروئ د مخ ته ګرځولو دپاره اف اف سویچ وروئ بشپړه یوه لارښوونه د کتاب په شکل پکښې کې که چیرې تاسو ماته اجازه راکوئ چې انسان ته ماشین ووایم نو موږ به دا سره منو چې تر ټولو سخت تر ټولو مشکل ماشین انسان دی تر ټولو پیچلی ماشین انسان دی نو آیا د دې ماشین دپاره د لارښوونې د هیڅ کتاب ضرورت نشته د هیڅ کتابچې ضرورت نشته د دې ماشین د کتاب نوم دی د الله آخري کلام قرآن مجید په دې قرآن مجید کې راغلی دی چې په څه ډول سره دا ماشین وساتل سي په څه ډول سره دا ماشین وچلول سي د دې ماشین دپاره کمی ګټې شته د هر ماشین سره یو کتاب راځي د دې ماشین د دې انسان کتاب دی د الله آخري کلام قرآن او چې کله هم تاسو یو ماشین رانیسئ که چیرې تاسو جاپانی ماشین رانیسئ او په جاپانی ژبه یې کتاب لوستلی هم نسئ نو څه کوئ نو تاسو وایاست و دوکاندار ته چې ماته پښتو کتاب راکړه پښتو کتاب یې راکړه چې موږ په پوه سو دا صحیح ده چې زه جاپانی ماشین کاروم خو لاکن زه د پښتو کتاب ورسره غواړم ولې چې زه په جاپانی ژبه نه پوهېږم نو که چیرې تاسو په عربي قرآن نه پوهېږئ نو لږ تر لږه د دې قرآن مجید ترجمه ولولئ ځان په پوه کړئ او دا ماشین په ښه ډول سره وکاروئ زه به تاسو ته یو مثال وړاندې کړم یوه ټوکه یوه لطیفه ده چې کله دا موټر و هندوستان ته په لومړي ځل راغلی نو د خلکو د موټر چلول بیخي نه وزده نو شرکت به څه کوله د موټر سره به یو موټروان هم ورکوي چې موټر څوک نس چلوي نو څه کی چې رانیسي نو هغه کمپنی به د موټر سره یو موټروان هم ورکوي نو یو د حیدرآباد یو خان ډېر شتمنو شوقي سو یو موټر رانیوي نو د موټر سره هغه کمپنی یو موټروان هم ورکوي نو یو سهار خان صاحب د خوب راکښېنستی موټروان ته یې ورغږ کړه ول موټروانه موټر سره تیار که زه خپله میرمنه و بازار ته د سودا دپاره بیایم نو موټروان یې ورته وایي خان صاحبه موټر خراب شوی دی خان صاحب ته درد ورځي او موټروان ته وایي چې موټر به دستي جوړه زه خپله میرمنه نن و بازار ته سودا ته بیایم نو موټروان و خان صاحب ته وایي چې د موټر د ښه سم جوړولو دپاره زه اړتیا لرم و 10 کیلو غوړیو ته اصیل غوړي 20 کیلو شاتو ته 10 لیټره شیدو ته او 40 کیلو وریجو ته هغه هم سیلاب وریجې نو خان صاحب 10 کیلو سم غوړي ورکي 20 کیلو شات ورکي 10 لیټره شیدې ورکي او 40 کیلو وریجې ورکي د سیلاب وریجې هغه موټروان ټوله شان ځنې اخلي او خپلې میرمنې ته ورکي او په 15 دقیقې کې موټر یو وار بیا ښه سم دم شو زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې په ننني تاریخ کې که چیرې ستاسو موټروان درته ووایي چې د موټر د جوړولو دپاره اړتیا ده 10 کیلو غوړیو ته 20 کیلو شاتو ته 10 لیټره شیدو ته او 40 کیلو سیلاب وریجو ته نو تاسو به څه به وکړئ څه به کوئ نه ورکوئ څه به کوئ پوهې یاستې ځینې وایي نه ورکو ځینې وایي د لته سره پسې اخلو هم ولې که څه هم موږ د موټر په جوړولو نه پوهېږو لیکن لږ تر لږه په دې خو پوهېږو چې موټر په شیدو نه چلیږي په وریجو نه چلیږي په شاتو نه چلیږي دا صحیح دي موږ مستریان نه یو مګر لږ تر لږه په موټر خو دونه پوهېږو چې هغه په شیدو نه چلیږي په شاتو نه چلیږي په وریجو نه چلیږي په غوړیو نه چلیږي په دغه طریقه سره که هر مسلمان په قرآن ځان پوه کړي بیا تلاوت کړي دا صحیح ده موږ عالمان نه یو نو هیڅ یو مولانا هیڅ یو عالم به تاسو خطا نه باسي د نن په زمانه کې که تاسو وګورئ نو مسلمان پر ډلو ویشل شوی دی هغه عالم دا وای دغه عالم دغه وای هغه عالم به هغه وای دا مولانا دا وای که چیرې هر مسلمان په قرآن شریف پوه سي او تلاوت یې کړي نو هیڅ یو مولانا تاسو خطا ایستلی نه سي هیڅ یو مولانا تاسو ګمراه کولی نه سي
دا نن چې د مسلمانانو کم حالت دی په هر ځای کې مسلمانان وهل کیږي دا ځکه چې موږ په قرآن شریف پوهیږو نه تلاوت ووایو که چیرې موږ په قرآن پوه سو بیا تلاوت کو او سره یو موټی سو نو ان شاء الله زموږ د مسلمانانو په منځ کې به هیڅ ډله هم نه الله تعالی فرمایي په سورۃ آل عمران کې په آیات نمبر 103 کې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا د الله د دین رسی شټنګ ونیسي او په خپل منځو کې ډلې ما جوړوي د الله رسی چی ده قرآن مجید د الله رسی د قرآن مجید او د محمد صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث کومج د قرآن او صحیح احادیث رسی شټنګ کو او په خپل منځ کې ډلې نه کو جوړي نو ان شاء الله موږ به ور بیا په نړۍ کې سر بلند سو ان شاء الله او ډیر خلک ستا چې دا هم وایي چې د قرآن مجید په عربي لوستلو هیڅ ضرورت نشته یوازې ترجمه ووایي کفایت کوي دا بیا پر دې بله خوا روان دي یوه ډله مسلمانان پر دې خوا روان دي چې په قرآن شریف په ځان مه پوهوه خو بل طرف ته چې بیا ډېر پیشني مسلمانان دي هغه بیا وایي په عربي کې لوستل څه فایده لري الله تعالی فرمایي په سورة نساء کې سورت نمبر 4 آیات نمبر 101 کې لا تعلوا فی دینکم تاسو په دین کې افراط مه کوئ یعنی د چوکاټ سموزي په چوکاټ کې اوسئ په دین کې مبالغه مه کوئ د عربي د لوستلو هم ډېرې فایدې دي الله جل جلاله فرمایي په سورت عنکبوت کې سورت نمبر 29 آیات نمبر 45 الله تعالی فرمایي اتل ما اوحي الیک من الكتاب تاسو وایاست هغه آیاتونه چې الله تعالی نازل کړي دي په دې کتاب کې یعنی په عربي کې لوستل هم تاسو ته فائدې درسي د الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي په حدیث ترمذی کې حدیث نمبر 103 چې د الله رسول فرمایي چې هر څوک چې یو حروف د قرآن شریف وایي هغه ته 10 ثواب ورکول کیږي الله یو حروف نه دی الف یو حرف دی لام بل حروف دی ه بل حروف دی که تاسو الله وایاست نو تاسو ته لس ثوابونه درکړسي په عربي د قرآن تلاوت هم ثواب لري دا لس ثوابونه موږ هر ورځ څونه غلطي کوو څونه ګناوي کوو آیا دا لس ثوابونه چې موږ جنت ته بوزي دا لس ثوابونه کفایت کوي موږ نور ثوابونو ته اړتیا لرو کچيري تاسو قرآن شریف تلاوت کوئ په هغه ځانونه پوهوئ او بیا عمل باندې کوئ نو په صلحاو چنده به تر ګناه زیات ثوابونه وګټئ په حدیث شریف کې راځي په ابن ماجه کې فصل نمبر 14 حدیث نمبر 219 یا ابو ذر کته چیرې په یو آیات پوسه هغه تر 100 رکعات نفل بهتره دي د الله رسول فرمایي یا ابو ذر کته چیرې په یو د قرآن په آیات ځان پوکه هغه د 100 رکعات المنځه د نفل تر المنځه بهتره دي او په یو رکعت کې لږ تر لږه سورۃ فاتحه خو باید وایاست لږ تر لږه او آیاتونه دي په 100 رکعت کې لږ تر لږه او سوا آیاتونه دي نو د الله رسول فرمایي چې په یو آیات باندې پوسی او تلاوت کوي چې په پوسی د او سو آیاتونو تر تلاوت بهتره دي یعنی په پویدلې او سوا وار اضافه تر یوازې تلاوت بهتره دي د الله رسول فرمایي په ابن ماجه کې او دا صحیح حدیث دی مرشد خلکو څخه پښتو چې قرآن شریف ولې نازل شوی دی نو خلک دا وایي چې د افتتاحیه مراسم چې د پرانیستنې مراسم د کم دفتر نو قرآن شریف باید تلاوت چې کله د کور پرانیستنه کیږي نو د قرآن شریف تلاوت پر وکړه چې کله څوک مړ سو نو قرآن پر ختم کړ نو قرآن شریف نازل کړی دی د ختمونو لپاره او دا خلک چې کی ختم قرآن د قرآن ختم 1 2 3 قرآن ختمي پروژه کې 1 وار 2 وار 10 وار الحمدلله تاسو ته به ثواب درکې خامخا به درکې که تاسو پروژه کې 2 وار قرآن ختموي نو زما به دا رايي تاسو ته چې 1 وار په عربي کې وایاست بل وار ترجمه پسې وایاست دا ښه دی لږ تر لږه سر خو بم په خلاص
او کچيري تاسو غواړئ چې د پرانستنې په مراسمو کې دي ختم قرآن یا مو د کور پرانستنې نو د قرآن ختم دي یا د یو څوک مړ چې تاسو قرآن ختموي ما ته نه د قرآن په آیاتو کې او نه په صحیح حدیث کې دا شی را معلوم دي چې محمد صلی الله علیه وسلم دي. کچيري تاسو د قرآن تلاوت کوئ نو زه دا درته وایم که تاسو قرآن اعظم شان تلاوتوي په 100 میل رفتار کې 10 کسان غواړي او په یو ساعت کې قرآن ختم نو زه دا درته وایم چې د 2 ساعتونو د پاره راوغواړي عربي هم تلاوت کې او ترجمه هم وایاست د دې شي پر ځای شپه کسان راوغواړي که یو سړی یو سپاره ختمي نو هغه ته وایي چې نیمه سپاره په عربي کې وای او نیمه سپاره ترجمه وای لشتر لږه د ختمونو خو په احادیث کې نه دی راغلي لشتر لږه کې تاسو ترجمه وایاست نو تاسو خو به شپه پوسی او ان شاء الله چې عمل به هم پوکي نو په قرآن ځان پوهول او بیا تلاوت کول ډیر ضروری دي بیخي ضروری دي. یو مثال زه تاسو ته وړاندې کوم کچيري تاسو فرانس ته ځئ د یو سند د لاس راوړلو لپاره د بي اس سي سند تاسو په فرانسوي نه پوهیږئ تاسو په ټولګي کې برخه اخلي کله چې تاسو په ټولګي کې برخه اخلي نو معلم تاسو ته پی درکړي حاضر اچوای پلانې حاضر دی وای و حاضر دی نو البته پی ولیکي پی معنا پریزنت تاسو ته ټول کال پی درکړي حاضر یاست خوشاله یاست چې کله امتحانونه راځي نو د سوالونو پارچه هغه د پښتنو هغه تاسو په فرانسوي ژبه درکړي او تاسو په فرانسوي نه پوهیږئ تاسو په هیڅ شي سر نه خلاصيږي خو لکن د امتحان په ورځ هم تاسو حاضروي او تاسو ته پی درکړي نو آیا تاسو سوالونه حلولای شئ د پارچه نو چې تاسو په پښتنو سر نه خلاصيږي نو جواب څنګه ورکړي نو هغه پیچ ده هغه د حاضرېدو ده د کامیاب کېدو نه ده نو تاسو په امتحان کې ناکام شئ که تاسو یوازې قرآن شریف په عربي سره تلاوت کوئ نو یوازې به پی درکول شي مګر هغه پی د کامیاب کېدو لپاره نه ده د حاضرېدو لپاره ده موجود دي حاضر موږ مازه خطاوتلی چې تلاوت یې کو نو جنت به ولاړ سو یوازې تلاوت کول کافی نه دي تلاوت یې ک ځان په پوکه او په قرآن شریف عمل وکړه نو ان شاء الله ته به جنت ولاړ سي موږ چشکو الحمدلله قرآن مجید ته عزت ورکو او اکثره دغه موږ خلک چې کو دومره عزت ورکو چې دغه مقصد د منځ ځي موږ قرآن مجید شه پر یو لوړ سرطاق باندې یا د الماری تر ټولو پر لوړ ځای شدو دغه نه لوړ شدو که چیرې مو تلاوت ته زړه غواړي نو زنا به راخور خېږو به فکر به پرکو او پر هغه بیا دوړم پرتی شه په دوړو پټي هغه کتاب چې موږ هر ورځ تلاوت کو هغه کتاب دون لوړ باید کښښول سي پر یو داسې ځای باید چې په اسانۍ سره لاس ورسیږي قرآن شریف قرآن مجید زموږ د پاره د هدایت کتاب دی د هر ورځې د ژوندون د پاره هدایت دی نو پر یو داسې ځای باندې کښېږده چې دستي هغه راواخیستلی سي او تلاوت یې کې ځینې خلک قرآن مجید په ټوکره کې د بخمل په ټوکره کې دونه ټینګ سره وپیچي چې کله مې تلاوت ته زړه غواړي نو د خلاصولو د پاره 15 دقیقې د پیچلو د پاره 10 دقیقې زه خو یوازې 10 دقیقې وخت لرم پرېږده نه تلاوت کوم عزت باید ورکول سي الحمدلله ښه خبره ده لیکن یوازې کتاب ته عزت ورکوي په زړه کې عزت نه لري هیڅ پیدا نه لري موږ اکثره چې قرآن اعظم شان ته لاس وړو زر واره فکر پر کوو لکه دا چې بمې پټاویږي زما بوټونه په پښو دی قرآن مجید ته لاس وړای سم کیا زه او داس نه لرم لاس وړای سم او کیا زه ولاړم نو تلاوت کوي سم کیا زه په موټر کې سفر کوم قرآن شریف تلاوت ولای سم کیا زه په دفتر کې تلاوت کوي سم کیا په قرآن کې هیڅ ځای هم نه دی راغلی چې په ولاړې مو واست یا د بوټو سره مو واست په دفتر کې مو واست یا سفر کوي مې واست دا زموږ غلط فکر دی قرآن شریف یو داسې کتاب دی چې هر ورځ باید تلاوت شي عزت ورکي الحمدلله زه نه وایم چې عزت مور کوي خو دومره مور کوي چې تلاوت نه کړی سو تلاوت مې زړه غواړي خو په موټر کې سفر کوم څنګه تلاوت کوم زما تلاوت زړه غواړي خو اوداس نه لرم اوداس درلودل دا ښه خبره ده خو لکن فرض نه دي ځینې خلک وایي مګر هیڅ دلیل نه لري ابن حجر هغه چا چې تفسیر لیکلی دی د صحیح بخاری هغه دا وایي چې و قرآن مجید ته د لاس وړلو دپاره هیڅ شرط نشته که اوداس ولري خو افضله کار دی خو افضله دا دی چې لږ تر لږه تلاوت یې کوه او عمل به وکړه اوداس لرمه مګر تلاوت یې نه کوم نو په موږ کې ډېر داسې غلط فکرونه شته چې باید ایسته یې کړو که تاسو ولاړ سئ د عربو هېوادو ته
لمانځه ته به یو لس دقیقې پاتې مګر عرب الحمدلله قرآن شریف رااخلي او تلاوت یې کوي په عربي ژبه دی و ترجمې ته دی ضرورت نه لري دلته په ځینو مساجدو کې کچيري وخت ولمانځه ته نو خلک د قرآن تلاوت کوي لیکن یوازې د لومړي صف خلک تلاوت کوي کچيري په دوهم صف کې څوک تلاوت کوي نو ابل تر غوږ نیسي تاسو په دوهم صف کې څنګه قرآن شریف تلاوت کوئ خو د اول صف تاسو ته شاده ته د قرآن شریف سپکاوی کوي تاسو ولاړ سئ عربو ته چې هلته زده کوونکي شاګردان قرآن لولي د ډېری شاګردانو یو بل ته سره شاوي وي خو بیا هم قرآن خلک لولي او که تاسو دلته په مسجد کې قرآن لولي او تاسو شاوه کعبه شریف ته نو تاسو خیر نشته کعبه شریف ته شاور ګرځوي د قرآن تلاوتي هیڅ ځای هم په قرآن او په حدیث کې دا نه راغلي چې تاسو شاوه قبله ته کوي تلاوت کول حرام دي که تاسو حرم شریف ته ولاړ سئ چې کم شاګردان تلاوت کوي مخه د کعبه شریف خواتی او د ټولو شاګردانو شاوي د قبله و طرف ته په کم کتاب کې راغلي دي دا زموږ غلط فکرونه دي چې باید د ذهن څخه وباسو د قرآن مجید څخه باید موږ داسې کتاب جوړ کو چې هر ورځ و موږ ته هدایت وکړي هر ورځ د هغه مطالعه باید وسي موږ دونه عزت ورکو واره کوي زه نه وایم چې مې ورکوي خو دونه مور کوي چې موږ تلاوت نه کړی سو او زه غواړم چې یو بل لطیفه هم تاسو ته وایم د هندوستان یو ډیر مشهور قاری صاحب عربستان ته تللی او د ماښام وخت سو د ماښام اذان سوی وو نو د هغه ځای عرب ویل چې د هندوستان قاری صاحب ماشاءالله دونه ښه دی هغوی ورته ویل چې تاسو امامت وکړئ نو د هندوستان قاری صاحب لمونځ ورکړي د ماښام لمونځ ښه قرات یې ووایه الحمدلله د ماښام لمونځ ادا سو یو عرب قاری صاحب ته کتل او خندل نو قاری صاحب هغه ته وکتل او ځینې وپوښتل آیا زما قرات دې نه څه خوښ نو عرب ورته ویل چې ستاسو قرات خو ماشاءالله ډیر ښه خو ما دا فکر وکړي چې د ماښام په لمانځه کې تاسو یوسف علی السلام وڅاڅه ور واچوي خو په لمانځه کې مو هغه ته څاڅه ولې نه راوکشي کوم خلکو چې قرآن شریف په ترجمه لوستلی دي هغه به پوهیږي چې دا یو لطیفه وه په سورت یوسف کې راغلی دي تاسو پوهیږئ چې په سورت یوسف کې دا ذکر دی د یوسف علی السلام وړونه هغه په څاه کې اچي بیا یو کاروان راځي هغه د څاه څخه راباسي دا ټول ذکر په قرآن شریف کې په سورت یوسف کې شته نو قاری صاحب خو د سورت یوسف تلاوت کړی دی یوسف علی السلام یې وڅاڅه ور واچوي مګر د لمانځه تر ختمېدو در مخه خو باید د څاه سره ایستلی وای څاڅه ور واچوي چې د راکشلو نوبت یې سنو لمونځ ختم سو د دې معنا دا ده چې قاری صاحب خو تلاوت ډېر ښه کړی دی لیکن د قرآن شریف په معنا نه پوهېدی نو وڅاڅه ور واچوي مګر بیرته نه راوکشي یوسف علی السلام دا یو لطیفه ده نو موږ باید چې د قرآن مجید عزت وکړو مګر د هر څه تر مخه عزت دی په زړه کې ځان باید په پوک بیا تلاوت کو او په قرآن مجید عمل پسې وکړو او الله تعالی فرمایي په قرآن مجید کې په سورت محمد کې په سورت نمبر 39 آیات نمبر 24 کې آیا تاسو په دې قرآن نه پوهیږئ ستاسو زړه دومره سخت دی ستاسو زړه ته کلفونه ورلیدلي دي الله تعالی فرمایي چې تاسو په قرآن نه پوهیږئ ستاسو زړونو ته کلفونه ورلیدلي دي الله تعالی فرمایي په سورت بقره کې سورت نمبر 2 آیات نمبر 159 کې چې الله سبحانه وتعالى چې کله خپل آیاتونه نازلوي او عاموي نو که تاسو چیرې هغه آیاتونه د خلکو څخه نو د خدای پاک لعنت یې در باندې الله تعالی فرمایي په سورت فرقان کې سورت نمبر 25 په آیات نمبر 10 کې محمد صلی الله علیه وسلم وایي الله تعالی ته چې یا الله دا زما هغه امتیان دي چې قرآن عظیم شان پرېښی وو محمد صلی الله علیه وسلم به شاهدي ادا کوي چې دا زما هغه امتیان دي چې قرآن عظیم شان پرېښی وو نو دا زموږ مسؤلیت دی چې موږ قرآن عظیم شان ولولو او ځان په پوکو او د قرآن مجید د تلاوت دوې لارې دي یو تذکر قرآن بل تدبر قرآن تذکر قرآن معنا دا چې قرآن عظیم شان سربیرن تلاوت کول او تدبر قرآن معنا دا ده چې په ژوره سره قرآن مجید تدبر کول چې قرآن عظیم شان تلاوت کو د هر مسلمان په کور کې د قرآن مجید ترجمه باید موجود وي که چیرې تاسو په عربي ژبه نه پوهیږئ تر ټولو بهترینه کتاب چې تاسو یو چاته سوغات ورکوئ او تاسو یو چاته تحفه ورکوئ هغه دی قرآن مجید طلقا يجهزني إلى دار البلاد متحرم
رحمتي بهواني متحريا لكرامتي بهواني نازل رحماني عن تجيب القول غفلة الإنسان ضاع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا که چیرې تاسو یو کور ته د نکاح تړلو دپاره ځئ یا یو بل دعوت ته ځئ تر ټولو بهترینه کتاب قرآن مجید دی. که تاسو خپلو کوچنیانو ته تر ټولو بهترینه کتاب ورکول غواړئ نو هغه دی قرآن مجید. موږ ته پکار ده چې هره ورځ په خپل کور کې لږ تر لږه د 20 او 25 دقیقو دپاره د ټولې کورنۍ غړي سره راټول کړو او قرآن مجید په ترجمه سره ووایو. ستاسو او ستاسې د کورنۍ ژوند به انشاءالله ډېر ښه سي. زه د خپلې وینا په اخر کې دا ویل غواړم چې الله تعالی فرمایي په سورة لقمان کې آیات نمبر 29 کې که چیرې تاسو د ټولو درختو څخه